پاکه ده او طبعا ګنده ده. طبعا څه مطلب دی؟ یعنې د انسان طبیعت ورته ګنده وایي. داسې نه ده چې موږ زموږ طبیعت یو شی ګنده ګڼي، شریعت هم هغې ته پلید وایي. نه. بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو، اکثر خلک به تاسو لیدلی وي چې ځان ته اهل حدیث وایي. هغوی دا خبره کوي، وایي موږ په احادیثو باندې عمل کوو او احناف چې دی په احادیثو باندې عمل نه کوي. او بیا چې منی خبر راشي وایي منی پاکه ده. نو دې خبرې ته تاسو سوچ وکئ چې دا تاسو کم طرف ته بوزي. عوام رونو ته ویم تاسو کم طرف ته بوزي. په دې باره کې به یو 4-5 حدیث تاسو ته ذکر کوم چې منی پاکه ده او که ناپاکه ده. عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها. سليمان بن يسار رضي الله عنه فرمای ما تپوسو کو د عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب، د منی باره کې چې کله ورسیږي جامو ته. فقالت وی فرمایل كنت اغسله من ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما به وینځلو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د جامینا. فیخرج الى الصلاة، او بیا به وتو مونځ ته. واثر الغسل في ثوبه بقع الماء، او اثر د وینځلو چې کله به منی ما وینځلو هغه په جامو باندې به هغه لونوالی و. آیا چې منی پاکه وه نو عایشه رضی الله عنها مبارکي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک د جامو نه ولې هغه منی وینځله، همداسې به یې مونځ کولو. نو پته لګي چې منی چې دا پاکه نه ده. او بل روایت کې راځي معاویه بن ابي سفیان رضی انه سال اخته ام حبیبه زوج النبي صلی الله علیه وسلم، د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بیبي وه. هغه فرمای هغه ته دیو فرمایل چې هل کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی فی الثوب الذي یجامعها فيه، ای رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په هغه جامو کې به مونځ کولو چې کم په جامو کې به جما کوله کوروالی به کول. فقالت نعم، او کولې چې اذا لم ير فيه اذى، چې کله په هغه باندې به څه منی نه وه، پلیتی به نه وه، بیا به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په هغه باندې مونځ کولو. پته لګي چې منی چې ده دا پاکه نه ده. چې څوک وایي پاکه ده هغه ته وایي خورئ. ما خو درته 2 حدیث بیان که. بل حدیث واورئ. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي قال في المني يصيب الثوب ان رأيته فاغسله والا فاغسل الثوب كله. که ورسی جامو ته نو جامې هغه ځای ووینځئ، که نه پته ونه لګي ټول جامې ووینځئ. همدارنګې بل روایت کې راځي عن علقمة والاسود ان رجلا نزل بعائشة رضی الله عنها. عائشه رضی الله عنها مبارکې ته یو میلمه رالو. فاصبح يغسل ثوبه، چې کله میلمه پاسېدو په هغه باندې غسل اوړېده، هغې خپل جامې وینځل. فقالت عائشة انما كان يجزيك ان رايته ان تغتسل مكانه، تا د پاره دومره بسو چې کم ځای کې منی و هغه به دې وینځلو، تا خو ټول کپړې ووینځلې او که نه تا ته نه ښکارې کېده. فان لم تره نضحت حوله، نو تا به چړنګ وهلی و ګیر چاپې. لقد رأیتنی، زه اوس وینم. عایشه رضی الله عنه مبارکه فرمای چې کله به داسې و د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم جامې نه به ما ګرولو. په روایت د مسلم کې راځي لقد رأیتنی وانی لاحکه من ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم، کله به اوت شو بظفري نو ما په خپل نوکانو باندې هغه ګروله. همدارنګې په ډېر روایاتو کې راځي چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم جامې مبارک ته چې کله به منی ورسېدل، چې کله به لانده وه، عایشه رضی الله عنه مبارک فرمای چې ما به هغه وینځله او چې کله به اوت شوې وه نو ما په نوکانو باندې هغه ګروله. نو اوس احناف اهل حدیث دي او کنه چې دی ځان ته وایي اهل حدیث دي. نور روایات هم شته، خو ما تاسو ته یو 5-6 روایت پیش کړ چې تاسو ته به پته ولګي چې منی پاکه نه ده ناپاکه ده. او چې کم کس وایي پاکه ده نو هغوی ته زه بیا وایم چې تاسو دا خورئ.